نن سبا خو د مسلمان تنګولو ته څه وایي پرینک ورته وایي پرینک ورته وایي که نه مذاق ورته وایي او تنګۍ د الله بندګان صرف دې دپاره چې چینل وچلېږي او پیسې به وګټي د هغې دپاره مسلمانان تنګوي او د الله بندګان تنګوي او خلک یې څه صفت کوي یاره وایي سخه سړی دی سخه سړی دی د خلکو په شونډو باندې مسکا راولي مسکا په دې راولي د الله بندګان تنګوي دې سره مسکا راولي دې د ته ښه کار وایي او که تا سره دا کار وکړي او که ستا د پلار سره دا کار وکړي ته به راځي که ستا د کشر سره دا کار وکړي ته به راځي چې څوک یې داسې تنګ کړي په لاره کې څوک یې تنګ کړي په بل څه ځي کړي نو خپل لاسونه کنټرول ساتئ څوک به په لاس سره نه تنګوئ هر قسمه تنګول چې دي د هغې نه خپل لاس څخه بند کوشش دا کوو چې خلکو ته فایده ورسوي لکه حدیث په صحیح مسلم کې دی او مشهور حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی په جنت کې مو ولیدو او په جنت کې تاویدو را تاویدو یعنی د جنت موضوع نه مزې اخیستې و یو سړی مې ولیدو په جنت کې تاویدو را تاویدو د ونې د یو خاخ د لاسه چې د لارې نه لرې کړی و خلکو له تکلیف ورکوي د ونې یو خاخ یو څانګه دا څانګه د لارې طرف شوې وه راوږده شوې وه خلکو له تکلیف ورکو دا سړی راولګوي دا یې ماته کړه یا یې پرې کړه وایي چې خلکو له تکلیف نه ورکوي الله سبحانه وتعالی د عمل دومره خوښ شو چې دغه عمل د لاسه جنت ته ووت دې سړي اوس ګور لکه په خپله چا له تکلیف نه دی ورکړی سبحان الله ایمان دې درجه کې دی چې څه شی چا له تکلیف ورکوي هغه هم لرې کوي نو دې به چا له څه تکلیف ورکړي چې کله ته چا له تکلیف نه ورکوي نو ته هغه مؤمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مسلمان خو هغه مسلمان دی چې د هغه د لاسونو نه او د هغه د ژبې نه خلک په امن کړي چېرته به دې ژبه څوک تنګ نه کړي چېرته به دې لاسونو باندې څوک تنګ نه کوي په دې باندې به اکتفا وکړو او دا یو مختصر نصیحت و یو نصیحت په تادی کې امید ده انشاءالله چې ستاسو به زړه ته خوشي وي ځکه چې ما خو د زړه نه راته